السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم تاسو ټول صحتمند استئ او د صحت په جامو کې پټ استئ. دغه ویډیو چې زه نن تاسو شریک کوم اصل کې د ډېر پخوا خپل ځای شریک کما، خو د بعضې د مشکلاتو د وجې نه ما ونه کښه کړو، نو انشاءالله نن ماته خدای پاک دا سهولت راکړی دی چې زه دا ویډیو تاسو شریک کما. په دې هم پوه شئ چې دا ویډیو ډېر داسې د اسلامیک ویو پوینټ نه ده، یعنی مقصد دا د دې ویډیو کې به زه نه شریکوم ډېر زیات چې تاسو خوب کې ډارېږي دا دعا ووایئ، که بد خوب وینئ دا دعا ووایئ، که کوم خوب باید شریک کړئ کوم خوب باید شریک نه کړئ. نه، دا مسایل نه دي. د خوب دعا واضح ده، انشاءالله زه به کمنټ کې واچوم. د دې خبرو نه زموږ فوکس نه وي انشاءالله. زه چې کوم فشار به راوړم، ډېر بحث به زما په دې ویډیو کې د ساینس او د سایکالوجي او همچنان اجتماعي وي چې خوب موږ ټول ویده کیږو، د شک نشته دی، موږ ټول ویده کیږو. خوب یو ډېر مهم شی دی. که موږ ویده نه شو نو موږ نشو کولی خپل حافظه کنټرول کړو، موږ ته به ډېر زیات مشکلات وي. هغه موږ ټول پوهیږو چې د خوب فایدې څومره دي. دا هم چنده باندې بحث نه دی. دې ویډیو کې اوس دوه شیان شریک کوم. نمبر 1 ساینس څه شی وایي د خوب په باره کې، او یا مثال څه شی باید وشي د نه مخکې ته ویده شي. دویم زه شخصا څه شی کوم په حیث د مسلمان، په حیث د یو داعي او په حیث د یو کس چې یا ریسرچ کوي یا نه پوهېږم چې یو اکیډمیک یو کس، زه په خپله شخصا څه شی کوم د نه مخکې زه ویده شم. دا دوه بخشه شریک کوم. اول زه یو کتاب مشهور در کوم چې وای وی سلیپ، یو امریکن سایکولوژیست لیکلی دی. دا یو بهترین کتاب دی، ویل ولئ وای وی سلیپ. که ما پی ډي اف لینک پیدا کړو زه به کمنټ کې هم شریک کړم تاسو سره. ډېر محصر کتاب دی، ویل ولئ. ډېر شیان دي باید د خوب باره کې موږ خپل وپېژنو. موږ اکثر یو کار کوو زیات علم پرې نه لرو. که چېرته موږ یو څه شي باندې علم ولرو کار وکړو، نو یقین کوو چې موږ کولی شو د هغه څه نه ډېر فایده او یو ډېر افیکټیولی کار وکړو. نو اوس خوب باره کې یو څه شیان باندې پوه شئ چې کله په تخت کې ویده کېږي، یا مثال خپل خوب ته ځي، خپل توشک ته ځي، اتاق ته ځي، خپل تخت ته ځي، په دې پوه شه چې ځان سره موبایل نه وړئ. دغه مشکل د موبایل ډېر زیات شوی دی. متاسفانه زموږ وروڼه چې خوب ته ځي کمپل لاندې موبایل دننه کړي، موبایل ته ګوري، دا سرو ته ډېر غټ نقصان رسوي. او بل ستا ذهن ته وایي چې تر څو پورې شپه نه ده، ذهن دې څه وایي؟ ذهن دې وایي چې تر څو پورې شپه نه ده ورځ ده، او ذهن یې همسې کار کوي، یعنی آرام دپاره ځان نه تیاروي. ځکه چې هغه ته رڼا مخې ته ده، نو هغه نشي پوهېږي چې ورځ ده که شپه ده. یو دویم دغه موبایل هم چې یو الکترون چارجز لري، یعنی یو الکترونیکس ډیوایس دی، او موږ هم چې یو الکترونیک چارجز لرو زموږ وجود چې موږ همیشه لپاره الکترون سره نږدې وو، نو زموږ هغه ذهن هم چې الکتریسټي میګنیټیک فیلډ چې کوم لري هغه ډسټرب کېږي، باید موږ ځان ډسچارج کړو. دې حل لاره څه شی ده چې یا مثال کله پوهېږي ستا سر باندې درد کېږي چې موبایل ډېر استعمال کې سر داسې یو ګنګس غوندې شي. دوه لارې دي. نمبر 1 دا بهترین لاره به دا وي چې یو دیوال وپیدا کړه چې هغه دیوال یا د یعنې یا سمټ وي او یا خاوره وي، په هغه باندې خپل سر کښېږده تر څو پورې دا کوم الکتریسټي چې کوم لرې ده هغه ټول ځان ته کش کړي او ته ستا سر به سپک شي. یو شو. بل که چېرته ستا تخت کې خوب نه راځي، دا ډېر مهمه دی چې ته هلته پاتې نه شي، ځکه بیا هم ستا ذهن وایي چې دغه یو ځای زه باید پکې ویښ پاتې شم. کولی شي ته بیرون راووځه او یو 2 قدم ووهه، که انشاءالله کولی شي 2 رکعته نفل وکړه، قرآن ولوله، یو حدیث زده کړه، یو اذکار وکوه. که هغه د باندې سخته نه شي کولی، فقط یو بیرون کې قدم ووهه تر څو پورې چې خوب دې راشي، بیا بېرته لاړ شه. لیکن تخت کې مه پاتې کېږه. کیدای شي انسان همیشه فکرونه موږ سره شته دی، غمونه دي، دنیا ده، نو تخت کې مه پاتې کېږي چې خوب دې نه راځي. سمه ده. که خوب دې نه راځي کیدای شي الله سبحانه تعالی ته وایي چې پاسېږو نفل وکوه، او نفل خو بهترین شی دی. که 2 رکعت نفل ته وکړي ماشاءالله الله به تا ته ډېر مشکلات دې اسانه کړي. دنه داسې تخت کې پروت دی او خوب دې نه راځي، اړخ پړخ اورې، هغه نه څه ګټه نشته اوستی. بل کوشش کوه چې کوټه دې همیشه لپاره ډېر ګرمه مه ساته. متاسفانه دا یو غټ مشکل دی په افغانستان کې، یا کیدای شي بهر ملکونو کې وي چې خلک خپل کوټې ډېر ګرموي، یا بخارۍ باندې، یا مثال ګرم کون چې هر څه شی ورسره وي خو ډېر زیاتې ګرموي. دا صحیح نه دی. همیشه لپاره کوټه باید ستا دومره یخه وي ته ضرورت د کمپل پیدا کړي چې واغوندې، ضرورت د بړستنې پیدا کړي چې واغوندې. ځکه چې کله ذهن کوټه ګرمه وي، ذهن همچنان ګرمیږي او ذهن ستا نشي کولی تر څو پورې صحیح هغه کوم معلومات ته د ورځې اخیستي هغه ځان سره سیف کړي او آرام وکړي. ګورې په دې پوه شي کله ګرمي وي سړی صحیح نشي ویده کېدلی، ځکه سړي ذهن نه ارامي. کله یخ وي سړی زر ویده کېدی شي پکې. دا یو وخت دی.
او بل سهار چې پاسېږي لطفا زه خواهش کوم ټول نه اول خپل موبایل ته مزه دا یو غټ نقصان دی ذهن ته خپل موبایل ته مزه کولی شم غټ لیکچر ورکړم چې څه کېږي ذهن میز کې دا هیپوکمپس چې کېږي ستاسو کوګنیټیو فیکلټي چې کېږي خو هغه به جدا یو ساینټیفیک بحث وي فکر نه کوم چې ټول به پوه شئ خو بهتره دا ده چې فقط دومره زما مشوره واورئ چې کله خوب نه ویښېږئ خپل موبایل ته مزئ دا یو خواهش واورئ سمه ده موبایل لرې کې د خیر دی بار راووتلې مونځ دې وکړو مثال که مونځ نه پات شو ناوخته ویښ شوې خیر دی ډایرکټ موبایل ته مزه هېڅ چل نه کېږي ستا موبایل باندې او نه به مې زیون چېرته ځي پرېږدئ چې هلته پراته وي ډایرکټ موبایل ته مزئ لږ زر هوا واخلئ تنفس کش کا شکر وکړه د الله سبحانه وتعالی چې یا رب تا ماته یو بله ورځ وبخله او حالانکې یو خوب نیم مرګ دی نو بیا هغه نه بعد که موبایل ته ځې هم چند مشکل نه دی بهتر چې یو ګیلاس اوبه وڅښو بیا لاړ شي دا خو به ډېر ښه وي دا خو یو بخش ده کې ډېر زیات بخشونه دي خو فکر کوم ویډیو به اوږده شي نه پوهېږم څه چل به ورسره وشي خو زه به انشاءالله راشم خپل د ژوند روټین به سره شریکوم زه شخصا چې کومه دنه مخکې زه ویده شم او کیدای شي دنه تاسو ګټه واخلئ او هماغه کار په خپله وکوئ نو انشاءالله یو ښه نتیجه ته به ورسېږي زه 3 کارونه کوم 3 کارونه مونځ خو فرض دی راباندې الحمدلله قرآن لوستل دا خو جدا مسله دا باید حتما وکوه لیکن زه شخصا یعنی زما شخصي دی په حیث د مسلمان په حیث د یو انسان په حیث د یو ځوان باندې په حیث د یو اکیډمیک زه 3 کارونه کوم چې څه شی دي نمبر 1 چې دنه زه مخکې ویده شم او په دې هر یو کار کې دلته حکمت شته دی درس ته دی که زه هر یو درس ته حکمت ته ځم نو کېدای دا ویډیو به ډېره اوږده شي خو په حیث د ستاسو د ورور دغه مشوره مې واورئ انشاءالله نتیجه به تاسو درکړي دا کارونه تاسو مو کوئ چې زه کله خپله تخت ته ځم خپل کوټې ته ځم خوب ته دنه مخکې زه ویده شم اول زه خپل ځان نه پوښتنه کوم چې رحمت الله نوروز تا نن څه کړي دي دغه ټول څه چې مې سهار ویښ شوی ما ته مازدیګره پورې دغه ټول څه چې مې کړي دا خپل ذهن کې ګرځوم دا ما ته 2 فایدې رسوي نمبر 1 د خپل د اعمالو ما ته یو یادګار راځي چې ما کړي څه شی دي ما یو شعور ما ته پیدا کوي یو عقل ما ته راکوي تا کړي څه دي یعنی زه بېمانه نه ویده کېږم چې زه لاړ شم تخت ته هر څه شي بس خبره ختمه نه یو ما ته یو عقل یو شعور لاسته راځي ته کانشسنس وایي چې یو ویده شوی شعور زما ویښېږي چې تا نن کړي څه دي مثال ما کېدای شي اشتباه کړي فکر نه رسېږي چې شپې تخت ته لاړ شم زه ځم ما خو دا کار کړی دا بد دی که ښه دی اول دا چې تا کړي څه دي د سهار نه تر ماښامه پورې تخته پورې زه ټول باندې فکر کوم ښه بد پرېږدوه کړي مې څه دي نمبر 2 زه به فکر کوم چې کوم یو ښه کوم یو بد کوم یو ستا آخرت د ګټه رسوي او کوم یو ستا دنیا خرابوي او آخرت دې خرابوي ګوره کوم شی چې آخرت خرابوي هغه دنیا هم خرابوي په دې کې پوه شئ ښه دا زه بیا جدا کوم دا مې ښه کړي دا مې بد کړي دا ښه چې کوم پراته دي زه الله سبحانه وتعالی دعا کوم چې یا ربي دا کوم ښه چې ما کړي دي دغه وبخه یعنی دا خپل ځان ته قبول کا او نور همت راته راکړه چې نور ښه وکړم ګوره یوسف علیه السلام په تاسو سورې یوسف کې قصه ولولئ مشهوره قصه ده دا پوهېده زه په دې کار کې ښه یم الله ته ویې ویلې ما والي کوي ما دې بخش مسؤل کې زه ښه یم زه کولی شم زه چې کوم بخش کې ښه یم زه الله نه دعا کوم چې یا رب دغه بخش کې ما ته نور هم راکړه یعنی سهولت راکړه نور هم زه مخکې لاړ شم همدغه بخش کې زه ښه یم واضح ده که نه او بخش وګورو چې قرآن سنت سره برابر دی نشته مثال ډانس کې ښه یو ته ډانس کې دعا وغواړي نه څه چې په اسلام کې حرام دي هغه به نه کوې کوم چې اسلام کې حلال دي الله سبحانه اجازه ورکړي په هغه دعا وکوه چې یا الله دغه بخش کې ما نور هم مخکې ویسه دویم چې کوم بد مې کړي دا نه یم زه ملایک یم 10,000 اشتباهات لرم دغه بد دپاره الله نه دعا کوم چې یا رب ما معاف کړه او ما ته هدایت وکړه دې بدو کې چې زه نور دا بد ونه کوم او ما ته په یاد کړه چې دا بد دی او زه یې ونه کوم او بل زه کار به کوم چې مثال چاته مې بده خبره کړې زه بخښنه ترې غواړم هماغه شپې یا سهار کې چې هر وخت کې یا مثال چا ماته بد رسولي ما بېرته بد ته ویلي دي زه زړه کې تکینه سپاکوم ورته وایم چې خیر دی هر څه شوي دي سبا د مخکې لاړ شه یا مثال بعضې مسایل دي چې ته کولی شي ورته پلان جوړ کړي چې خیر دا اشتباه چا کړې وه بیا وروسته ورسره پلان جوړ کړه لیکن په خپلو بد ابن القیم رحمه الله تعالی هغه وایي چې هغه کس بختور دی کوم کس چې خپل بد په خپله پیژني دنه مخکې چې بل څوک ته وایي دا ستا بد دي دا کار تا بد کړی چې خپله وپېژني هغه کار بختور دی او هغه دا ښه خبره ده چې سړی خپل بد په خپله وپېژني دا خو ډېر غټ نیکي ده او نعمت دی یقین خدای غټ نعمت دی تاسو خلک سره ملاقات کېدای شي نه چې څوک چې بد کوي او بد نه پېژني دا ډېر مهم دی نو دغه بدو باندې زه خپل فکر کوم چې دا کار ما ولې کړی سبا ته باید دا کار نه کوم مثلا مثال در کومه ما مونځ په وخت نه ده کړی زه یم سبا ته به مونځ په وخت وکړم وشو
نو سبا ته زه څنګه ویښېږم ما سره ذهن کې وي چې ورور تا پرون صحیح مونځ نه کړه شپې دې فکر پې کړه سهار ته به ته صحیح مونځ وکړې که مثال بیا مې هم دا مونځ په صحیح وختونه کوو بیا هم چنان بیا زه ځان سره په یوه شپه که 3 ورځې ما فکس کوم بد چې ما کړي په هغه به ما اصلاح نه کړل بیا زه ورته وایم چې 3 ورځې روژه نیسم 3 ورځې روژه نیسم تر څو پورې زما هغه بد اصلاح شي هغه ولې دا روژه څنګه وي چې انسان کله روژه نیسي کومه ورځ باندې د هغه نفس کمزوری وي زه یو ویډیو غواړم چې جوړه کړم چې نفس قلب عقل دا څه شی دي نفس او عقل او وجود جدا شی دي ښه 3 جدا بخشه ده نو نفس کمزوری وي او په دې کې زمونږ هغه روح تازه وي کولی شو موږ یو کار پرې وکړو یو یعنی په نفس باندې غلبه وکړي روح او زمونږ عقل کولی په روح باندې په نفس باندې غلبه وکړي او چې کوم بد کېږي هغه بیرته تر لاس واخلي بیا الحمدلله زه خپل لمونځ په وخت کوم او هغه نه تېرېږم کیدای شي مهم نه دی تا مثال یو دفعه ونه کړو خیر دی کوشش وکړه ته 40 ورځو باید ته کوشش وکړې که کوشش دې ونه کړو چې هغه بد کوم کار ته کې او 40 پورې دې کوشش وکړو ناکامه شوې بیا یو سایکالوجست ته یو کانسلر ته یو عالم ته د موضوع شریک کړه انشاءالله هغه ورسره مشوره درکړي نمبر 1 زه فکر کوم ما څه کړي دي نمبر 2 ښه مې څه کړي دي نمبر 3 بد مې څه کړي دي په دې باندې فکر کوم خو دپاره دعا کوم بد دپاره دعا کوم چې الله دې معافي راته وکړي او کار به کوم چې هغه بد زه بیا ونه کړم دریم کوم کار دی چې سبا دپاره فکر کوم سبا زما پلان څه دی زه به څه شی وکړم دنه مخکې زه ویښ شمه کوم پلان لرم سبا پورې البته زه پلان لرم 10 کلنی 15 کلنی مختلف پلانونه دي لیکن سبا ورځ زما پلان څه دی او زما دا وینا ده چې کوم انسان پلان نه لري سبا دپاره نو دا معلوم دی چې هغه څه مړ دی که یو انسان شپې ویده کېږي او سبا ته خپل پلان نه لري نو دا واضح خبر ده چې هغه انسان مړ دی ځکه ژوندی انسان هغه باید 3 دفعې ما تکرار کړه سبا دپاره پلان ولري بې پلانه ژوند د یو مړي ژوند دی د ژوندي انسان ژوند نه دی خدای دې وکړي ته یو میګتانو ته دوا چې څه باید هغه پلان کې وي چې سبا زه ویښېږم دا ته هوښیار پاتې کوي ذهن د بیداره پاتې کوي همیشه دپاره ذهن دې وږی وي چې راشي ځکه ذهن ته مخکې نه ویل شوي دي چې سبا دپاره ته کار لري دا ټول هر څه ته یاد دي زمونږ ذهن ډېر واجب کار کوي که ته ذهن ته 10 ورځې ووایې ته ضعیفه یو څه واقعا ضعیفه دی که ته قوي کار کولی سبا ته کار دی دا دی ته یقین کوه چې ته به سهار وختي ویښېږي لمونځ به هم کوې یو تجربه وکوه یو شپه فکر وکوه زه باید لمونځ وکړم باید 2 رکعت اضافه وکړم دعا وکړم او لمونځ رانه قضا نه شي د باندې فکر کوه ویده شه اټومیټیک به ویښېږي ځکه تا ذهن ته ویلي دي یو شپه ویده شه د لمونځ نه تېر هر څه نه بېمعنه ویده شه نو ته به څو بجې ویښېږې مثال دویم در کوم کله جمعې پر ورځ اکثر ناوخته ویښېږي په افغانستان کې بهر کې شنبې یکشنبې خلک ناوخته ویښېږي هغه دې دپاره چې خپل ذهن ته ویلي سبا رخصت دی او زه کار نه لرم نو چې هغه 12 بجې ویښېږي عام ورځ هغه په 7 بجې یا په 6 بجې یا په 8 بجې ویښېږي نو ذهن دپاره همیشه یو مثبت انپوټ ورکړه او ته سبا ته دا کار لري او ته باید دا کار وکړي او پلان سره باید وکړي او ستا پلان بیا مې ورته وویل چې باید قرآن او شریع او اسلام ټول سره برابر وي د دې خلاف نه سبا نشي سبا زم ډانس کلب ته نه دا کار باندې کوي مثال یو پلان د خیر به کوي او انشاءالله دعا به کوي چې الله سبحانه وتعالی تا ته په خیر پلان کې کومک کوي اخر بیا به اوږده خپل دعا شروع کړه یا رب ما معاف کړه یا رب زما مشکلات ما سره کومک کړه یا رب دغه بخش کې ما سره کومک کړه یا رب دغه پلان کې اصلاح کړه یو غاټه دعا کولی شي ته په هغه دعا کې انشاءالله ویده کېدی شي البته آیت کرسي ویلی شي سورې فلق سورې ناس ویلی شي یعنې مختلف ته کولی شي څنګه کولی شي خپل هغه خوب دی هغه خوب نه مخکې څنګه کولی شي الله سبحانه تعالی ته په کنیکټ پاتې شي یعنې هغه سره ته نږدې پاتې شي لاست دغه آخري حدیث به شریکم دنه بعد به انشاءالله ویډیو ختمه کوه چې الرسول صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث کې فرمایي چې دنه مخکې انسان ویده شي هغه د 2 ملایکې راشي چې دا خپل شپه په خیر سره ختم کړه دا خپل شپه په خیر سره ختم کړه خیر معنا یا دعا وکوه یا قرآن ولوله یا مونځ دې وکوه یعنې بې مانځه بې اذکار مه پاتې کېږه یا الله یو ذکر وکوه یو اعمال وکوه چې تا ته خیر رسوي نو ځکه چې له خیر سره دا شپه خپل ختمه کړي تا سره ملایکې دي او ټوله شپه پاتې شي او تا ته دعا کوي یا رب دا خپل بنده وبخه چې کله د ورځ ته ویښېږي دا ته ملایکې بیا راځي چې دا ورځ په خیر سره سټارټ کړه دا ورځ په خیر سره شروع کړه که ته موبایل رااخلې او ته چیټینګ کوې مثال هغه هېڅ هم خیر نه دی که ته ټول موبایل رااخلې او هغه کې چیټینګ کوې دا خیر نه لیکن که ته خپل شپه په خیر سره شروع کړي یا دعا وکړي یا لمونځ وکړي مثال لمونځ خو لازمي دی مثال که لمونځ نه پات شو بېرته بیا ګوره یو بله خبره مه اورئ ښه که مثال تا نه سهار لمونځ پات شو چې هر څو بجې ویښ شو خپل سهار لمونځ دې وکوه سهار لمونځ څه دی حدیث رسول دی سهار لمونځ هر څو بجې پات شلې مثال تا نه لمونځ 6 بجې کېږي ویښ شو 8 بجې څنګه پات شو لمونځ دې وکوه سهار لمونځ وکوه 2 رکعته فرض دې وکوه سمه ده مثال اوس
که ته کولی شي بیا ماسپښین لمونځ وکړي او که رهودي نه کړو کولی شي دواړه سره یو ځای کړي. خو دا جدا د فقه مسله ده، د باندې زه بحث نه کوم. لنډ زما بحث همدا دی چې دا 3 شیان زه کوم. ورونو خویندو که دغه عمل تاسو وکړو یقین په خدای وکړئ چې خوشحاله به استئ، ذهن به په امن کې وي، زندگی به په سټرکچر باندې په یو چوکاټ کې به وي، همیشه به فعال استئ، ناراضي به درنه لرې وي او د الله روخانه یعنی د الله سبحانه وتعالی دغه د هدایت کوم رڼا ده هغه په تاسو باندې وي، ځکه تاسو خپل زړه همیشه لپاره د الله ذکر کې مصروف کړی دی، خپل ذهن مصروف کړی دی او په خیر سره مصروف اوسئ. او آخري خواهش دا دی چې دا ویډیو ډاونلوډ هم کړئ، کولی شي چې سب ټایټل هم ورکړئ، کولی شي هر پلیټفارم کې شریک هم کوي، په نور فیسبوک پیجونو کې شریک کړئ څو په ډېر خلک وګوري او تر څو یو ښه نتیجې ته ورسېږي. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.